خو مسواک ته ډېر کمال دی. موږ او تاسو برش سره ډېره مینه کوو، هغه ټوپونو سره ډېره مینه کوو، خو کم کمال چې په مسواک کې دی هغه په بل شي کې نشته. نو دغه یو څو فایدې درته وایم. دې ته تحتاوي وایي، لوی عالم دی، هغه دا کتاب لیکلی نن تقریبا 400 کاله مخکې. دی وایي د مسواک فایده څه ده؟ وی د مسواک دا ده فإن فیه رضا الرحمن. څوک چې مسواک استعمالی الله پاک ته خوشحاله کیږي. چې سړی نه الله خوشحاله شي نو د دې نعمت نه بل نعمت به کم پیدا کی. دویم نمبر فایده چې کم مسلمان مسواک استعمال کی په اودس کې او په دې اودس دې مونځ کوي، الله ورته یو مونځ په یو کم سل درجې لوړی. او وی په یو حدیث کې راغلی دی چې یو مونځ د مسواک والا په 400 درجو باندې الله لوړی. او دس یو کو مسواک د استعمال کا، اوس چې مونځ کې الله درته عمل نامه کې 400 مونځونه لیکي. دریم نمبر دا چې رزق پراخی. څلورم دا چې سړی مالدار کوي. پنځم دا چې د رزق ګټل الله تعالی مسلمان ته آسانه کوي. شپږم دا چې د خولې خوشبویي زیاتی. اووم دا چې وری کلکی. اتم دا د سر دردونه ختمی. نهم د سر رګونه چې دی هغه مضبوطی او کلکی. یولسم بلغم ختمی. دولسم غاښونه کلکی. دیارلسم د سترګو دید زیاتی. پنځلسم معده روغی، د معدې چې څومره تکلیفونه دي مسواک سره ختمی. شپاړسم بدن قوي کوي. ولسم د سړي فصاحت زیاتی. اتلسم حافظه او عقل وسره تیزیږي. نولسم زړه پاکي. شلم نیکی زیاتی. یوشتم ملائک ترې نه خوشحاله کیږي. دوویشتم مخې دومره کلکه رڼا شروع کی چې دا رڼا ملائک ویني او ملائک ورسره بیا ستړي مشي کوي. درویشتم دا چې څوک مسواک استعمال کی او بیا مونځ ته را روان شي نو د سره ملائکې جلب کوي، ډلې ډلې ملائک ورسره را رواني. څلېرویشتم شیطان خفه کوي. پنځه ذهن پاکی. او شپږویشتم ډوډۍ هضموي. اوویشتم بچی الله تعالی د مسواک څوک استعمالی د الله بچی ډیر ورکوي. اوویشتم د پولیس سرات پل باندې به د بجلی د پړق غوندې تیریږي. اتهیشتم د بوډاواله او سپینګیرواله به د درستو کېږي، ځواني به یې اوږدی. نهویشتم دته به الله تعالی عمل نامه په خلاص ورکوي. او دیرشم الله تعالی به د خپل عبادت او د طاعت طاقت ورکوي. یو دیرشم د بدن ګرمي لرې کوي. دو دیرشم بدن کې چې څه کم ځای کې دردونه وي هغه ورسره ختمیږي. درې دیرشم لا کلکی او مضبوطی یې. څلور دیرشم کله چې دی د دنیا نه ځي د شهادت کلمه به الله تعالی ورته نصیب کوي. شپږ دیرشم د روح وتل به اسانۍ. و دیرشم غاښونه سپینۍ. اته دیرشم د خولې بدبویي ختمی. نه دیرشم اخلاق ښه کوي. څلوېښتم ژبه پاکی او تیزی. یو څلوېښتم تجربه ورسره زیاتیږي د انسان د ذهن. دو څلوېښتم بدن کې چې کم رطوبات تی زیاتی لوندوالی دی هغه ختمی. درې څلوېښتم د سترګو دید زیاتی. څلور څلوېښتم اجرونه د اعمالو زیاتیږي. پنځه څلوېښتم مال ورته الله زیاتی. شپږ څلوېښتم بچي به ډېریږي.